سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. په هرات کې د یو ټرافیکي پیښې له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 نور ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار د زاول ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د 2 موټرو ټکر له امله رامنځته شوې ده. د هرات امنیه قومندان زیاتوي د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. په پکتیا کې د یوې چاودنې له امله 4 کسان ټپیان شول. دغه پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د زرمت ولسوالۍ په بازار کې په یوې کراچۍ کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د پکتیا د امنیه قومندانۍ مسؤلین زیاتوي په ټپیانو کې یوه ښځه هم شامله ده. د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو په پایله کې 9 طالبان ووژل شول. د غزني د والي ویان زیاتوي دغه عملیات تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په سلیمانجو او علیجان سیمو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې د حبیب په نامه د طالبانو یو قمندان هم شامل دی. د برټانیې لومړی وزیر له ولسمشر غني سره په کتنه کې وویل حکومت یې په افغانستان کې د رڼو او سراسري ټاکنو ملاتړ کوي او له افغان ځواکونو سره هم خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. ترزا مې همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له سولې بهیره پر ملاتړ سربیره د افغانستان د سولې لپاره د سیمهییزې اجماع د جوړولو له هڅو هم ملاتړ وکړ. ښاغلي غني هم په دې کتنه کې په افغان سولې بهیر کې د سیمهییزې اجماع د جوړولو په خاطر د برټانیې حکومت رول مهم او ارزښتناک وباله او همداراز یې په ډاګه کړه چې راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې به پر ټاکلي وخت په رانه ډول ترسره شي. افغان حکومت د برټانیې په ګډون له ټولو دوست هیوادونو غوښتل چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په خاطر واحد پیغام او منسجم غږ ولري. ولسمشر غني تېره ورځ د بهرنیو او ټولګټو هیوادونو په چارو کې د برټانیې د دولت له وزیر جرمي هند سره په کتنه کې زیاته کړه چې دایمي سولې ته د رسیدو په خاطر افغان حکومت د پام وړ لاسته راوړنې لري. ښاغلي هند هم په دې کتنه کې چې په لندن کې د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شوه وویل هیواد د دایمي سولې د ټینګښت په برخه کې له افغان حکومت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. ولسمشر غني وایي افغان پولیس د مسلکي کېدو په حال کې دي او په دې برخه کې د برټانیې له دفاع وزارت د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلي غني تېر مازدیګر د برټانیې له دفاع وزیر پیني مورډان سره په کتنه کې له افغان ځواکونو سره د برټانیې له همکاریو په مننې زیاته کړه چې په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې اصلاحاتو پایله ورکړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. میرمن مورډان هم د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د روانو اصلاحاتو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې هیواد به یې د نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو تجهیز او تمویل ته دوام ورکړي. او افغان کرکټ ملي لوبډله به نن په نړیوال جام سیالیو کې خپله 5مه لوبه د انګلستان پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به نن د غرمې وروسته 2 بجې د انګلستان د منچستر په اولټرافورډ لوبغالي کې ترسره شي. افغان ملي لوبډلې تر دې مخکې استرالیا، سریلانکا، نیوزیلند او سویلي افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. د یادولو وړ ده چې دغه لوبه به ولسمشر او د کرکټ بورډ اعلی سرپرست محمد اشرف غني هم له نږدې وګوري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.